ستا په دې ملک کې دوستان، وروڼه، عزیزان، رشتہ داران، خپلوان هغې راپاسي یو بل مړ کي، د یو بل کور روان کی، د یو بل بچی خوار کی. وروڼه زوی راپاسي خپله مور ولي، خپل پلار ولي. دا اورېدی درته نه یم، په سترګو دی درته وښی. زوی راپاسېدلی دی، مور یې نشته، پلار یې نشته، خور یې نشته. ولې لکه بیړه دی غرکش. و زما پلانی جنای سره لو میرج دی، مالی ولی دوی نه کوي. پلار ورته وایي چې بیختیزه خو دمه ده که نه. لرې ده چا دمه ده نو چې زه تا سره تماچه راویسم، مور یې نه نشته، پلار یې نه نشته، خور یې نه نشته. د دنیا په لین دین باندې تاسو د وروڼو منځ کې دشمنی وګورئ، د خپلوانو منځ کې دشمنی وګورئ. ټیک شو؟ اوس دنیا خو یو مرداره ده، او مردارې ډېری چې پروتي او سپي پې اخته وي، نو یو سپی بل سپي ته غریب وي که نه؟ سپي خو به م لیدلي که نه، که نور څه نه دي لیدلي؟ نور به په 16-15 نه وي. یو بل ته غریب. نو دا د دنیا مرداره چې په منځ کې پرته وي، رور ته د سپي غوندې غریب دي، د تره زوی د تره زوی ته غریب دي، رشتہ دار ته غریب دي. نو دوی او سپو کې څه فرق؟ نو موږ معنوي بني آدم نه یو، معنوي حیوانات یو. زناور یو. دا داسې شی دی لکه یو خر چې په دوه وختو ودرېږي، نو هغه بني آدم نه شو که نه. سړی په رنګ نه سړی کېږي، سړی هغه دی چې خوی د سړی وي. په رنګ څوک سړی کېږي نه، په ولاړې ګرځېدو څوک سړی کېږي نه، سړی کېږي دا وي چې خوی د سړی، خصلت د سړی، کردار د سړی. موږ صرف په رنګ باندې ځان ته سړی وایو. نو عزیزانو عرض مې دا دی چې دا دنیا بالکل د تباہی او د ہلاکت په پلیټ فارم ولاړه ده. هیڅ پته نه لګي چې کوم وخت کې خدای به ولا ګرچ ورکوي، او ورې کړه ګرچونه ستاسو په مخ کې تاسو ولیده. انقلابات د زمانې راوسته. قرآن خو ویلي دي چې یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه. په قیامت کې به رور د رور نه خبر نه، او زوی به د پلار نه خبر نه، او پلار به د زوی نه خبر نه. دا معامله به په قیامت کې دا الله دنیا کې تاسو ته وښوده. تاسو ویلي دي چې پلار په یو ځای کې پاتې شوی دی او زوی بل ځای پاتې شوی. دا تاسو ویلي ده چې د دې ملک په انقلاب کې پلار راغلی دی او بال بچې ټول تر ننه پورې معلوم نه دی. تاسو سره خدای پاک کولی